السلام علیکم. زمانوم دی تحسین الله تاثیر. خبره به کوو د پاکستان تحریک انصاف او د حکومت اسټابلیشمنټ ترمنځ د خفیه مذاکراتو په 6 مې باندې اډیاله جیل کې د عمران خان سره یو غیر حکومتي تن ملاقات وکړ. په دغه ملاقات کې عمران خان ته د پاکستان او انډیا ترمنځ چې کوم کشیده صورتحالو په هغې باندې بریفینګ ورکوي. عمران خان ته دا ویل چې دا وخت اوس د اتحاد دی او چې کوم تنقید د پی ټی آی لخوا په سوشل میډیا باندې د فوج خلاف روان دی، دا تنقید دی ودرولی شي او دا وخت ضرورت ملک ته د دې دی چې موږ متحد شو. عمران خان دا ومنله، وویل چې دا ملک هم زما دی، دا فوج هم زما دی. اوس په پی ټی آی والا د فوج خلاف تنقید نه کوي ځکه چې د انډیا سره کشیده صورتحال دی. په دې باندې عمران خان ته شاباشي ورکړی شو. په 6 مې دا ملاقات وشو. په 7 مې باندې په ټول ملک کې ټویټر کولو کړی شو. اوس به تاسو ګورئ چې د فوج خلاف د پی ټی آی لخوا د تنقید هغه سلسله ودرول شوې ده. د دې نه بعد عمران خان ته دا هم ویلی شو چې اوس دا خبره مخکې بوتلل غواړي او رهایي دپاره به پروسس شروع کړی شي. عمران خان دې ته هم رضا شو چې رهایي پکار ده، خو دلته به یو خبره ضروري وي. او عمران خان دا ویل چې زما رهایي د انارو په ذریعه یا د ډیل په ذریعه نه ده پکار، او د هغې وجه دا ده چې زما سیاسي مستقبل د دې سره متاثره کیدی شي. عمران خان وایي چې زه دا نه غواړم چې زما سیاسي مستقبل کې په ما باندې دا ټیک ولګي چې د اسټابلیشمنټ یا حکومت سره مفاهمت کړی دی، ډیل یې کړی دی او د یو ډیل په نتیجه کې دی راخلاص شوی دی. عمران خان دا ویل چې زما رهایي دي د عدالتونو لخوا وکړی شي، یعنې چې کوم کیسونو کې ماته د قید سزا اورول شوې ده هغه سزا دې د عدالت لخوا معطل کړی شي او د هغې په نتیجه کې دې زه رها کړی شم. بیا د دې نه بعد د عمران خان سره علیمه خان ملاقات وکړی شو او په دغه ملاقات کې عمران خان علیمه خان ته وویل چې د 9 مې متعلق چې څومره کیسونه دي په هغې دې توجه نه ورکولی کېږي او اصل توجه دې په القادر ټرسټ کیس باندې ورکړی شي. القادر ټرسټ کیس باندې د توجه ورکولو مقصد دا و چې په دې کیس کې عمران خان ته سزا ورول شوې ده او عمران خان وایي چې د دې کیس سزا معطل شوه نو زه به د عدالت لخوا رها شم. بیا علیمه خان چې د کله عمران خان سره ملاقات نه بعد راووته نو اسلام آباد های کورټ ته لاړ او هلته اپیل دایر کو القادر ټرسټ کیس کې چې د دې کیس د نظرثاني وشي یا د سزا ختمه شي. عدالت لخوا ورته جواب ورکړی شو چې روان کال خو دا کیس د اپیل نشي لګېدی، راتلونکي کال کې به په دې باندې خبره کیږي. نو په دې باندې بیا پی ټی آی ته محسوس شوه چې دا خو یو ډېر ټایم په دې کې لګي ځکه چې راتلونکي کال ته خو ډېرې میاشتې پاتې دي، شپږ میاشتې پاتې دي. نو عمران خان ولګېد، پی ټی آی ولګېده، اپیل یې د یو بل پیټیشن یې دایر کړو په عدالت کې چې د القادر کیس سزا دې معطله کړی شي. په دې باندې هم دا ایکسپیکټ کېده چې عدالت لخوا دا پیټیشن چې کوم د راتلونکي کال ولګي خو عدالت سرپرایز ورکړو. سرپرایز یې په دې صورت کې ورکوم چې راتلونکي هفته دوه کې به په دې باندې کارروایي شروع کړی شي او د دې نه بعد دا امکان ظاهر شو چې عمران خان رهایي اوس وشي. د اختر نه مخکې خو مشکله ده، خو میبي چې د اختر په دې ورځو کې یا اختر پسې عمران خان رها کړی شي او هغه هم د عدالت لخوا. په دې صورت کې که چېرته دغه مذاکرات کامیاب مخې ته لاړل، بیا چې کله د پاکستان او انډیا ترمنځ دغه کشیده صورتحالو او اټیکس وشو دواړو ملکونو ترمنځ، د دې نه بعد وزیر اعظم افر وکړو پی ټی آی ته چې موږ ته ورسره مذاکرات کول غواړو. پی ټی آی دغه افر قبول کړو. بیرسټر ګوهر کوم چې د پاکستان تحریک انصاف چیرمین دی هغه میډیا ته خبرې وکړې چې پی ټی آی چې بانی عمران خان د افر قبول کړل او موږ مذاکرات کول غواړو، خو عمران خان 2 شرطونه یې ښودلي دي. یو شرط دا دی چې پی ټی آی او د حکومت ترمنځ چې کوم مذاکرات دي دې ته به د اسټابلیشمنټ حمایت حاصل وي، یعنې عمران خان دا ګڼي چې اسټابلیشمنټ حمایت وي نو هغه صورت کې مذاکرات کامیابېدلی شي. دویم شرط یې دا ایښودی دی چې د دې مذاکراتو نه به میډیا لرې ساتلی شي، یعنې دا مذاکرات به خفیه وي ځکه چې تیر مذاکرات د میډیا ټرایل په وجه باندې یا د میډیا سکروټني په وجه باندې متاثره شوي. دلته یو بل اهم خبره تاسو ته دا کوم چې کله عمران خان سره په جیل کې د دغه شخصیت ملاقات وشو نو په 9 مې باندې عباد فروخ چې کوم دی د 2 کالونو په جیل کې هغه د عمران خان ډېر نږدې کس و، هغه هم رها کړی شو. یعنې عمران خان ته دغه هم پاکستان تحریک انصاف ته یو قسم گرین سیګنل ورکړی شو. بیا چې کله عمران خان دا خبره وکړه چې اوس به موږ د فوج خلاف تنقید نه کوو، حالات داسې دي چې موږ د پاکستان دپاره د اتفاق اتحاد په صورت کې مخې ته راځو. نو په دې دوران کې د پاکستان تحریک انصاف د آفیشلز د سایټس نه یا ټویټر اکاونټس له طرفه 600+ ټویټس شوي دي د پاکستان فوج په حق کې یا د پاکستان په حق کې، او که بل طرف ته د نون لیګ وګورو نو هغه 184 ټویټس دي. نو دلته هم پاکستان تحریک انصاف چې دی هغه کامیابي ترلاسه کړه، یعنې دا وښودل چې پاکستان تحریک انصاف کوم طرف ته چې نو هغه طرف بیا هغه میدان بیا کم از کم ضرور ګټي.
خو بیا د دې نه بعد اوس کې موجوده موږ ګورو په سوشل میډیا باندې د پی ټی آی لخوا یا د حکومتي پارټۍ اتحاد چې کوم دی د هغوی د صارفین لخوا د دغه مذاکرات یا د ډیل تردید کیږي. دا ویل کیږي چې هیڅ قسمه مذاکرات یا ډیل نه دی روان، خو د دې وجه دا ده چې د دواړو پارټو یا د دواړو فریقین لخوا خپله بیانیه ده. عمران خان د فوج خلاف بیانیه ده، د اسټابلیشمنټ خلاف بیانیه ده، د فمسندالیز حکومت خلاف بیانیه ده. بل طرف ته د پی ټی آی خلاف بیانیه دا ده چې دوی په 9 مای باندې په اهم تنصیباتو باندې حملې کړي، حساس ځایونه په نښه کړي، موږ سره دښمني کړې ده، غداري کړې ده. نو دغه دوه بیانیې چې کوم دي دا ډېرې سختې دي او دغه بیانیې چې کوم دي د دې په موجودګۍ کې مذاکرات نشي کېدی. دا مذاکرات خفیه روان دي، خو دا بیانیې به سره هم په ظاهره باندې دغه شانتې روانې، خو چې کله دا مذاکرات آخري پړاو ته داخل شو، نږدې شو، نو د دې نه بعد به دا بیانیې هم بدلې شي.